جائز دے په سجده کې له یو چا سره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هله کوم چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. د سیرت د زده کولو فایدې محترمو، لکه څرنګه چې په هغه مخکینی خپرونه کې د سیرت پر فایدو بحث شروع و، هلته مو د درېیمې فایدې بحث کړی و. د سیرت د پوهېدلو دپاره څلورمه فایده. د سیرت په معلوماتو سره مسلمان د اسلامي صحیح ثقافت او معرفت ډېره حصه یوځای کولی شي. په دې کې هیڅ شک نسته چې د اسلام د مبادیو د پوهېدلو دپاره که دین دی، که عقیده، که احکام دی، که اخلاق، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند یو روښانه تصویر دی. پنځمه فایده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت پوهېدل د یو اسلامي معلم او واعظ دپاره د تعلیم او تربیې په باره کې یو ژوندی نمونه او لارښوونه ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صادق، ناصح او مهربان مربي و. د دعوت په مختلفو مرحلو کې د تعلیم او تربیې وړ او مناسبې طریقې استعمالولې. پر دې ټولو سربیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د انسانیت ټول اړخونه، که اجتماعي دي که فردي، داخل او شامل دي. یو انسان په هر حالت کې که مستقل فرد وي او یا د ټولنې فعال عضو وي، د پوره کامیابۍ دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم و متابعت ته اړتیا او احتیاج لري. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند موږ ته د یو مستقیم یا پر لار برابر ځوان د سلوک او اخلاقو بې مثاله نمونه ده چې د خپل قوم او ملګرو سره څونه امین او څونه صادق و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د یو واعظ په صفت یو بې مثاله نمونه ده چې خلک یې د الله جل جلاله ولارې ته په حکمت او موعظه حسنه سره وربلل او خپل ټول طاقت یې د رسالت د رسولو په لار کې مصرفوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د یو دولت د حاکم او رئیس دپاره ښه لارښوونکی دی چې دونه په هوښیارۍ او حکمت یې کارونه مخته وړل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د یو مثالي او حق پرسته میړه دپاره لارښوونکی دی چې د خپلې ښځې سره څنګه ژوند او ګزاره وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د یو پلار دپاره په مهربانۍ کې لارښوونکی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوجاتو او اولادو په حقوقو او واجباتو کې دقیق عدل کوي. د هر چا حق یې د هغه د حاله سره سم او پوره ورکوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته مې وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاته ژوند مو نیکمرغه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جائز دے په سجده کې له یو چا سره خبرې. جائز دے په سجده کې له یو چا سره خبرې. اخ ډکې له سلګونه له ژړا سره خبرې.